ډېره تکړه وه په چرندو کې ډېر یې ستړې کړمه کور مې تخپل که اوس په کور کې د خپې ځای غواړي کله شینخال کله ګجرې کله بنګړي شړنګوي څومره په چل چل کې ملګرو مې زړګی غواړي سلامونه نیکې خیله او احترامات پروګرام زاړه یادونه ستاسو ملګری امجد ارماني یم راغلی یو عدنان خان څنګه یې خیوجی دلبر نیوز 400 د میډل جاپان زما د مرګرو ته دا احساس دی او پروګرام دی چې مرګرو راله ډېره ګټه راکا چې عدنان یې خوشحاله کو او د عدنان ورته دا یو څو خاص شعرونه دي په پښتو کې وای د شرابو سمندر وې موتا پکې لامبل ته نشه نشه وې ما د شونډې ښکلولې باچیان به وبسکي په جام د زرو او ما رحمان له د خاورو کنډول بس دی نوم دې څه دی او د پلار نوم دی هغه اردو کې ووایه لږ हमारा बाप का नाम है मोहम्मद दोस्त मोहम्मद हमारा नाम है मोहम्मद अदनान सैयद अदनान नाम है हमारा बोलने का او د کوم ځای ذاتی دور سکم تاسو ته مې دا درخواست دی چې د باباجي سلام له بزو که خیری د باباجي نوم دی درباري علي الو باباجي څه نوم و چې تا ته مې وختي ویلو بوډا بابا او استاذ بابا او شاه رسول بابا ته به که خیری زو دا زمونږ دربار دی چاته په تقریرونو نه وایو د پښتو نه وایو د پښتو نه سرجي او شعر بیا وایه شعر درته وایم خو دغه وکړه ته راته نظم ووایم هغه وختینی چې کومه سندره دي وایه راته ووایه د پښتو خوږه وی نوم مې زور مردان مې کلی یم په پوډرو راوړېدلی مرګرو ډېر یما رټلی اول میں نسکل وسس کما پتولو گرزم نشا نشکی دا گولو دا پوڈریانو دا حالات وی اکثر سارا تندے ماتوی دی خویندو میاندو تا پاساتوی چرتا چی اس کی التشی للو للو گرزم نشا نشکی دا گولو چرسا پلانا کبھی ایسا بلا ہوں چرسا پلانا کبھی ایسا بلا ہوں پاؤڈر پلانا کبھی ایسا بلا ہوں پاؤڈر پلانا کبھی ایسا بلا ہوں تریاکا نہ کبھی ایسا بلا ہوں تریاکا نہ کبھی ایسا بلا ہوں ایک دن کا تو نہیں ملتا ڈڈنگ ڈڈنگ ڈنگ ڈڈنگ ڈڈنگ گھر سے برتن بھینچ کرے گا گھر سے برتن بھینچ کرے گا سہولت مرزا تو خوئے پانسی کے حکومت تھے نو عمران خانی دا جیوز نیوز دلبر نیوز 400 کېنه ډېر زیات خوند دی وکړو هغه ټپې م راته ووایه وختي چې د کومې پښتو ټپې ویلې وی چینکستا دیدن دا پارا زبا هر وقت نا غری غاړې لتلاما زبا هر وقت نا غری غاړې لتلاما وی ارمان باو کې وخت په تیر وی تنگ لنگ 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 بیا با جهان را پاسې ګورې مړ بیاما بیا با جهان را پسې ګورې مړ بیاما ها ډایلاګ درته ووایم څه اوهو هغه د کاکو لالا خبره او د سهولت مرزا خبره چې دا پانسی وي د حکومت ګورئ ښه لالا تا ته څه ووایم نو د اردو دغه ووایه که نه د اردو هغه سندره خوږه ورګه چې یاداشت مې راشي وی سینا ہمارا ساتھ میں لانا ہو پھر چلے جانا ذرا مسکان سا لانا ہو پھر چلے جانا وی کډیر دی بدیشم رکی بارا شومی اولا وی کډیر دی بدیشم رکی بارا شومی اولا ہو پہلا 2-3 ججر چلانا ہو پھر چلے جانا ذرا مسکان سا لانا ہو پھر چلے جانا کرامت وایا مدس روشنڈو شربت غاړما کرامت وایا مدس روشنڈو شربت غاړما ہو پہلا 2-3 گلاس پلانا ہو پھر چلے جانا
زره مسکانه سایلانه او پیر چلی جانا. لالا یو خواږه شعرونه ورکه یو دوه درې ته. ښه شعرونه ورته زه وایم چې لګیا خو یې ویل دی زما زړه تاسو ویل چې څنګه سو زما زړه که ستا ګریوان یې تور کو نو زما ګریوان یې سور کو د سترګو دې راتوی شولي رانجه او زما زړه. اوس هغه د اردو هغه کم نظم چې تقریر چې د پښتو ورته یو وایم وایي دا ناسې نستا په پتاسو شو دا ناسې نستا په پتاسو شو زړه شو زما وینې او تا ویل خو شو زړه شو زما وینې او تا ویل خو شو وخت چې د سپرلي راغی واخو شو وخت چې د سپرلي راغی واخو شو دا ناسې نستا په پتاسو شو. ارشاد لالا ستا د شعرونو نه او د نظمونو نه زه تاسو ته هرکلی ویمه په دې خپله ګاڼه خوله چې دې کې هم ډېرې پرتې دي. اردو تقریر وکړه که نه مخکې چې اردو تقریر کوو وای چې نکستا دیدن د پاره تنګ ننګ 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 وای زه به هر وخت د ناغري غاړې لتلمه زه به هر وخت د ناغري غاړې لتلمه وای په تور لحد کې به نارې کم زار 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 زه د دنیا نه ارمانې راغلی یمه زه د دنیا نه ارمانې راغلی یمه وای ارمان به وکې وخت په تېر وي زار 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 بیا به جهان را پسې ګورې مړ به یمه بیا به جهان را پسې ګورې مړ به یمه هغه اخري د اردو تقریر وکړه او اجازت واله بیا به ځو. السلام علیکم. د نن خاص خبرونو تاسو هم په دې ځای آباد اوسئ او طبیعت نہیں بناؤ نا خان کا چه تو بناؤ نا جاؤ ماما گھر پہ. ها اوس پښتو ده کنه وایه کنه تم یو نظم وایه. نه ما نظم نه یو ټپه خو وایه کنه ته ووایه زه ته ووایه شابه. وی اوخ کې مې سسېږي په ګریوان خدایه زه حیران شم په خپل ځان او زه چې د مینې لاس ورکمه مې پرېږدي په میدان اوخ کې مې سسېږي په ګریوان خدایه زه حیران شم په خپل ځان او زه چې د مینې لاس ورکم